عرض میں کو استاذ خدمت کی چې وجاهدو فی الله حق جهاده. مولانا عبدالله صاحب اخو ډېر صوفي سړی و نو سو د معقولاتو ډېر لوی امام سړی و د معقولاتو هغه د هغه به ما کله کله یو نعت وی کله هغه چې به و نو ما به ورته یو نعت وی بیان نه بعد صحیح نه هغه به دا سر خوځو دا وی دغسې سابق وی دغسې نو بیا به کله غوسه ورله ځکه چې به هغې باندې سره د عمل نه ښکاره کو وی دا خالي نلقي دي دننه نه څه شي دی کې څه شی نشته پوهېږي نه. نو مولانا عبدالله وی چې نه وي وحدت الوجود ته د تجرید نه وته څوک شته که نشته څوک نشته د دې ذوق مالکان وی ده په تجرید کې لا فنا ته رسېدلی نه دی لکه نن دا فشق چې سور په سر د دار نشي. بهر تقدیر وجاهدو فی الله حق جهاد مجاهده کوي په لار د الله کې. نو جهاد واض سنس او وسیع مفهوم لري چې هر کار خیر چې په خالص نیت کې د مقصد د خیر دپاره دا مجاهده ده او من جمله د هغې څخه قتال فی سبیل الله ده په احوال ظروف موقوف دی. او دویم وجاهدو فی الله مجاهده کوي په الله کې. نو ما ته ملګرو ووی دا د سالکینو ترجمه واخلو معنی دا ماخلی نو بیا فی سبیل الله راوباسو معنی نه راوباسو سبیل نه راوباسو ورته نو بیا به مفهوم څنګه مې وجاهدو فی الله دا لفظ سبیل هم واسطه ده څه ده نو ما دا واسطه چې میز نه ساقطه کی نو دا قتال د الله په لاره کې یا جنگ د الله په لاره کې دا د سبیل واسطه نه هم وباسا یعنی دومره حد درجه اخلاص پکې پیدا کړه چې د عمل او د الله په منځ کې څه واسطه پاتې نشي. نو ما دا مضاف د دې وجه ساقط کړی دی ځکه چې جنگ خو جنگ دی که ښه کار دی که بد کار دی وای جنگ ډیر بد کار دی. د دې وجه علماء اصول فقه هغه وایي چې قتال دا خو فی الحقیقت قبیح لذاته دی او ځکه قبیح لذاته دی چې په دې کې تعذیب د عبادو او تخریب د بلادو دی. ټول انسانان که کافران هم دي دا د خدای بندگان دي که نه دي نو مړول ښه کار دی او ټول ښارونه که د کافرانو هم دي او د هغوی ملکونه دي ورانول ښه کار دی. نو فی ذاته خدا ناکاره کار دی خو بیا هم د مجاهد څومره لویه مرتبه ده د شهید څومره لویه مرتبه ده. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لوددت ان اقاتل فی سبیل الله فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. وی زه دا غواړم چې د خدای لار کې قتال وکړم او بیا په دې قتال کې قتل شم او بیا ژوندی شم او بیا قتل شم او بیا ژوندی شم او بیا قتل شم. نو اوس مرتبه ولې لویه ده د مقصد د وجې لویه ده. د څه د وجې او مقصد یې څه دی چې د خدای د دین بول بالا شي. مقصد یې څه دی اعلاء کلمت الله او اعلاء کلمت الحق چې د الله د دین بول بالا شي. نو د دې مقصد د وجې هغه لذاتي قبحه هغه لاړه حسن پکې لغیره راغی صحیح. اوس جهاد دا لذاتي قبیح دی خو لغیره حسن دی. نو تاسو اصول فقه کلک وایي که نه وایي اوس کلک نه وایي که نه نو دا شی کلک کلک وایي. نو وجاهدو فی الله حق جهاده جهاد کوي د الله لاره کې حق جهاد د څه هی د هی دا ضمیر دا چا ته راجع دی دا چا ته راجع دی دواړو ته راجع دی. نو حق جهاد الجهاد نو بیا اخلاص پیدا کوي چې د جهاد کم حق ته هغه شان جهاد وکړي. څنګه چې د جهاد کم حق ته د هغې حق پوره کوي او دویم چې راجع دی الله ته حق جهاده حق جهاد یعنی چې الله څنګه طریقې سره وایي نو هغه شان جهاد وکړي. نو وجاهدوا فی الله حق جهاده او الله تعالی فرمایي چې اوس جهاد کې څه جنگ کولی جنگ کې څه کېږي مړی پکې کېږي نو یوازې مقابل به مړېږي ته به هم کله مړېږي. فیقتلون ویقتلون څه وایي فیقتلون کله به ته قتلېږي کله به بل څوک قتلې. نو الله تعالی فرمایي چې بل قتلې خو دا دوره ګران نه ښکاري خو چې ته قتلېږي نه خو تا ډېر ګران ښکاري. نو الله تعالی فرمایي هو اجتباکم ما ستا انتخاب کړی دی. څه مې کړی دی نو چې ستا انتخاب مې کړی څه قیمت خو به ادا کړې نو
چې ستا انتخاب به کړی دی نو څه به کې قیمت خو به ادا کې نو قیمت به ادا کې د ځان په قربانۍ باندې هو اجتباکم اوس بظاهر خدا ښکاري چې دا ځان بل خو خالص تاوان دی څه دی خالص تا الله تعالی وایي دین کې هیڅ تاوان نشته دین کې چې کوم شی بظاهر تاوان ښکاري دا هم ګټه ده دا هم نفع ده نو یې فرمایل وما جعل علیکم فی الدین من حرج چې الله تعالی په دین کې تاسو باندې هیڅ تاوان نه دی کړی څه چې حکم کړی دا خالصه ګټه ده یوه او دویمه معنا یې دا ده چې وما جعل علیکم فی الدین من حرج الله تعالی تاسو باندې په دین کې ستا د بساط نه زیات برډن نه دی چوړی نو چې تر څو حده کولی شي خو 3-13 کول به پکې نه کې مونږ ډنډی و پکې کول ډېر شو خو دوره کوو نه الله تعالی وایي ډنډی به نه وي ځکه زه خو تا پېژنم چې ته تر څوره پورې مخکې تللی شي خو زه نه نو که زه نه یریږي او درېږي نو بیا به دې پانسي کوم عذاب به در کوم